قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي حضرت یم هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نننی پروګرام مو راوړی دی د سوات سیمې له چېرته چې ورکوټې کوچانې ارمان سراج صاحب اوسېږي د سراج صاحب لالادوزۍ کې یو نو ارمان سراج را سره ناست و غوښتل مې چې څو شعرونه ترې واورم او په تاسو باندې هم واورم نو ارمان سراج مینوالو ته به څه وایي شعرونو په تمه وایي مینوال توان مې د ناساسو د لیدو نشته تاب را پکې نور د اورېدو نشته خدایه دا دنیا د نور ورانه کا نور پکې کان د اوسېدو نشته نور د نور د وینو ته دی شوی دی پاتې څه د سترګې خوږېدو نشته او ډېره د ارزانه د مزدور خوله ډېره د ارزانه د مزدور خوله هېڅوک یې په حال د جړېدو نشته ډېره د ارزانه د مزدور خوله هېڅوک یې په حال د جړېدو نشته ښکته ښکته ګوري چې سراج ته یار پاتې سترګو لګېږي واه 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 سراج لالا یو بله مو وایه بله مو وایه شکل نه د عرش د قیمت اندازه لګي ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي تخلیق نه یې پخپله د قدرت اندازه لګي او چې دوست پې ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي چې دوست پې ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي دا نن چې د هر چا سترګو کې غنې غنې کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لري چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجنې سراج الدین ستا د شرافت اندازه لري وایي د روزې مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو په توبو مې د توبې بې مزې مسلمانان یو د جومات د دروازې نه د روزرې مسلمانان یو امانتو کې خیانت کوو یوادي مسلمانان اذانونه مو یو نه دي اخترونه مو یو نه دي که په یو سب ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي په والله لیونی کېږم په رښتیا لیونی کېږم جوړې بیا مې مازغه دانګې جوړې بیا لیونی کېږم په یوه دې پوه نه کړو په څه دې پوه نه کړو ملاجانه لیونی شي په ټپه دې پوه نه کړو زه له چا نه نفرت ته کوم د دنیا نه نفرت ته کوم په انسان مې زړه خوږېږي د انسان نه نفرت ته کوم دا مې ټول د سر ګلونه مولا نفرت ته کوم بس دا قصه رالې وکړې قدر رالې وکړې قناعت نه شو کېدی واه واه قدرمندو مینوالو دا زما ډېر ګران کشر ورور ارمان سراج هیله لرم چې کلامونه مو خوښ شوي وي تر بلې مرکې پورې خپل ورور خپل قربا حضرت علي حضرت له ورکړئ اجازت چېرته چې میخات آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان